السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم ورونو خويندو، پنځلسم د شعبان د دې فضایل او په دې رابطه چې کوم راغلي روایت دي د سند په لحاظ سره څنګه دي، په دې باندې بحث کوو. د سند موضوع اگر دا ډېر دقیقه او باریکه او مشکله او سخته موضوع ده. وضاحت ځکه پکار دی چې که چېرته څوک د روایت وضاحت، تحقیق، څېړنه او تخریج د اسانیدو او د حدیثو ونه کړي، همغه د عبدالله بن مبارک وینا ده په مقدمه د مسلم کې نقل ده: الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند د دین نه دی، که دا سند نه نه بیا څوک چې څه وایي هغه به وایي. هر څوک به د عربي او مقوله هم جوړوي. نبي علیه السلام ویلي دي دا هر څوک کولی شي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته یو کس راغی، یو کس وضاع ځانه به حدیث جوړول، ورته وایي چې ما 3 لکه احادیث د ځانه جوړ کړي او په دې کتابونو کې مې ورخوشي کړي دي، دا به څنګه ورنه جدا کوي؟ هغه ورته وایي موږ داسې نخبه او جهابذه علما لرو، داسې به ورنه جدا کړي لکه د وړو نه چې تار راوکاږي. د امام ظهوري او د بعض علماو مثالونه بیا ولا ورکړل. قدرمندو علماو ډېر تحقیق او ډېرې څېړنې کړي دي، ډېر کوششونه کړي دي. ټول هغه روایت چې د شعبان 15 په رابطه نقل دي دا ټول نقل کړي دي. د دې ټول روایتونو سندي تحقیق کړی دی. مثلا روایت د ابو موسی اشعری رضی الله عنه دی چې الله تعالی د 15 په شو باندې راښکته کیږي. هر چا ته بخښنه کوي، مشرک ته نه کوي او کینهګر انسان ته نه کوي. دا روایت ابن ماجه کې شته دی، خو د دې سند هم ضعیف دی. عبدالله بن لهیاب راوي پکې دی او ولید بن مسلم دا د به تدلیس کو دام پکې دی. امام ابن رجب الحنبلی د کتاب د لطائف المعارف د لیکي وفي فضل النصف شعبان حديث متعدده وقد اختلف فيها فضاعفها الاكثرون. په دې رابطه کې روایتونه شته دي خو اکثر علما او هغه روایتونه ضعیف کړي دي. امام ابن حبان او بعض روایتونه صحیح کړي. مثلا مشهور روایت د معاذ بن جبل، د عائشه صدیقه، د ابو هريره، د ابو ثعلبه الخشني رضی الله عنهم اجمعین. عبدالعزیز الطریفي دا یو عرب عالم دی، یعنی خسته لیکنې کوي. دا وایي چې لا يصح في فضل ليلة نصف شعبان من شعبان حديث ولم يثبت عن الصحابة تفضيلها بعمل معين وهي كسائر الليالي. ودا د عام شپو په شانته ده. په دې رابطه باندې یو روایت هم صحیح نشته. عبدالله بن مبارک رحمه الله دا یو خبره نقل د ابو عثمان الصابوني نقل کړي په اعتقاد اهل سنت والجماعه کې 92 صفحه کې. دنه چا پښتنه وکړله چې الله تعالی د 15 په شپه راښکته کېږي 15 شعبان. هغه ویل نه، دې شپې پورې دا خاص نه ده، الله تعالی هر شپه راښکته کېږي. په دې شپه کې خلک ناشنا عقیده زموږ عوام خلک ساتي. بعضې خلک وایي په دې شپه میان خوري ځکه دا بیا وایي خېټه کې تسبیحات درته وایي. بعضې خلک وایي په دې شپه تقدیر لیکل کېږي. بعضې خلک وایي په دې شپه به 100 رکعته لمونځ کې او په هر رکعت کې به قل هو الله احد وي. بعضې خلک په دې ورځ کې قبرونو ته ورځي. بعضې خلک په دې شپه سورت یاسین وایي. بعضې خلک د 15 شپه ټول عبادت باندې ژوندی کوي. بعضې خلک دا شپه د دعا دپاره خاص کوي. بعضې خلک په دې شپه یو مونځ کوي، مونځ ته وایي صلات البراءه په نوم مونځ یادېږي. دا خبرې په عوامو کې مشهورې دي په دې رابطه باندې. خو تحقیق دا ده چې په دې رابطه باندې روایتونه چې دا ضعیف دي. بعض علما پکې یو روایت صحیح کوي، هم بعض علما کمزوری کړی دی چې عایشه صدیقه وایي چې نبی اسلام د 15 په شپه باندې بقي ادلی ته لاړ او بیرته راغی. دغه یو روایت بعض علما صحیح کړی دی. بعض علما که چېرته د چا عادت که نه هرې میاشت کې د ایام البیض روژې نیسي، بس نیولی شي. ایام البیض دا د شعبان 15 دین پکې راشي، بیا پکې مشکل نشته. خو په دې رابطه کې اختصار په شکل باندې روایتونه دلویم چې کوم علماو کمزوري کړي دي. حدیث د معاذ بن جبل روایت مکحول نقل کې د مالک نه
دغه روایت چې دی علما وایي د مکحول د امام مالک سره ملاقات نه دی شوی، فلهذا دا روایت چې دی منقطع دی. امام ذهبي نه دا خبره نقل ده. دویم روایت د ابو ثعلبه الخشني رضی الله عنه دی. په دې کې یو راوی دی په نوم د او مرکزی راوی په کې د احوص بن حکیم په نوم دی. جمهور محدثین دا روایت ضعیف کړي. حافظ ابن حجر تقریب کې دا خبره کړې ده. بل دا خبره هم کړي چې د مهاجر بن حبیب ملاقات د ابو ثعلبه سره نه دی شوی. دریم روایت په دې باب کې د عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه دی چې په دې کې دنه راوی دی هغه عبد الله بن لهيعه دی. د هغه د اختلاط په وجه دا روایت ضعیف دی. څلورم روایت د 15 د شعبان پر رابطه د ابو موسی اشعری له دی. په دې کې یو راوی دی په سند کې زبیر بن سلیم د مجهول د سکنه په تقریب التهذیب کې دا خبره شته دي او عبدالرحمن بن عرزب په مجهول ری پکې دي. پنځم روایت د ابو هريره عنه دی. په دې کې هشام بن عبدالرحمن مجهول دی. شپږم روایت په دې باب کې د ابوبکر صدیق عنه روایت دی. پای کې عبدالملک بن عبدالملک راوی دی. په باندې جمهور علما جرح کړی ده. امام بخاری وی فيه نظر. ابن حبان وی منکر الحديث کتاب المجرحین په دویم جلد 106 د صفحه کې دا خبره کړې. و روایت د عوف بن مالک ته په دې کې عبدالرحمن بن زیاد مجهول راوی دی. حافظ ابن حجر نه دا خبره نقل ده. اتم روایت په دې باره کې د عائشه صدیقه روایت مخکې مرته اشاره وکړه. دا ترمذی کې دا روایت په دې کې حجاج بن ارطات ضعیف راوی دی. پکې یحیی بن کثیر بن مدرس دی. نهم روایت په دې کې د علی نه دی. په دې کې ابوبکر بن صبره کذاب دی. تقریب التهذیب کې دا خبره نقل ده په وزر 993 رقم باندې او دا خبره هم شي چې دا روایت سند له سره موضوع دی. لسم روایت د کردوس دی. په دې کې عیسی بن ابراهیم منکر الحدیث دی او مروان بن سالم پکې متغه دی متهم دی. یو لسم روایت پکې د ابن عمر دی. پکې صالح بن عبد الله الضرار مجهول دی. حافظ ابن جوزی نه دا خبره نقل ده او دا روایت سند له سره موضوع دی. دولسم روایت پکې محمد بن علي الباقر دی. په دې کې عمرو بن مقدام رافضی پکې راغلی دی. د لسم روایت د ابن کعب دی. دا روایت هم سند له سره منقطع دی. دا یو خبره شوله. تاسو زه هغه حوالی در کوم چې کوم علماو د 15 د شعبان پر رابطه باندې لیکنې کړي دي او دا حدیث نقل کړي. تاسو کولای شئ د غزینه وګورئ. لکه مثلا معجم البدع د رائد بن الصبري ابي علقمه 299 صفحه کې سره متعلق به خپل شنه پیږي. قاموس البدع د شیخ مشهور حسن کتاب دی. 215 صفحه کې دا کتاب مزه خپل شته. بدع القرآن د دې 13 صفحه وګورئ. د محمد موسی نصر کتاب دی. الباعث على انکار البدع والحوادث د ابو شامه کتاب دی. الابداع فی مدار الابتداء د علي محفوظ کتاب دی. په 206 صفحه کې دا خبره کوي. المدخل د ابن الحاج څلورم جلد 101 صفحه کې. تلبیس ابلیس ابن جوزی سیب دی 409 صفحه. احکام الجنائز 253 صفحه. الاعتصام د شاطبی دویم جلد څلورم صفحه. الحوادث والبدع د طرطوشی 153 صفحه. دا فقط د حواله چې ما ذکر کړلې د حوالو ته تاسو کولای شئ رجوع ورته وکړئ. د هغه علماو نمونه ذکر کوم چې کوم علماو د روایتونو ضعیف کړي دي. هغه علما د امام ابو زرعه د هر یو امام ګور څوک دی. امام ابو زرعه، امام بخاری، یحیی بن معین، امام ابن رجب الحنبلی، عبد الله بن مبارک، ابو حاتم، امام ترمذی، دارقطنی، امام عقیلی، ابن دحیه، ابو شامه، شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم په منار المنیف، قرطبی، ابن عربی، قاسمی، ابن باز او عثیمین. تقریبا شیخ البانی رحمه الله اتلس علما دي چې دې ټول په دې باندې بحث کړي او څېړنې کړي، تحقیق کړي، د احادیث تخریج کړي دي او دا خبره ثابته کړې ده چې 15 د شعبان پر رابطه چې کوم روایتونه نقل دي د سند لحاظ سره دا درست نه دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.